افسانه وخت د خپل روزانه معمول مطابق چې مې نن بیا موټر سټارټ کړو او له کوره را بهر شوم نو محسن راته هم په انتظار ولاړو. زه او هغه د تیرو څلورو پنځو کلونو راهیسې یو ځای په یو بینک کې ډیوټي کوو او په یو موټر کې ځو راځو. محسن مې ځان سره اوچت کړو، د پېښور په لور په ګپ شپ روان شو. په ځان چې څو پوهېدو نو د پېښور په ښار ور دننه شوي وو. ما موټر د بینک مخې ته پارکینګ کې ودرولو. ما پسې جوخت ښي اړخ ته بل موټر ودرېدو. د ډرایور سیټ نه 50 کلن سړی راکوز شو. د سر او ګیرې ویښتو له یې توره وسمه ورکړې وه، خو د ویښتو منډان یې سپین سپین ځلېدل. وروستو سیټ نه ثنا ورکولو کړو او راکوزه شوه. د ثنا په لیدو زما رنګونه بدل شو او خواص مې ګډوډ شول، خو چې په محسن مې پام شو نو زر مې مخ واړولو او غلی شان مې د ښي لاس په مټه ګوته د دواړو سترګو نه اوښکې پاکې کړې. هغه راله په اوږه لاس کېښو. بس که ناشنا، ته به تر کومې دا زاړه زخمونه وازه خوله ساتې؟ اوس خو یې هېره کړه. ما ورکولو کړو او موټر نه بهر شوم. د اوښکو پټولو لپاره مې تورې چشمې ولګولې او هغه له مې جواب ورکړو، دا هېرېده لکه چې زما وس کې دي. محسن ووی منم چې دا لویه صدمه ستا وس اختیار کې نه ده، خو تو کوشش خو کوه که نه. ما وی زه کوشش کوم، خو چې هغه را مخامخ شي نو هغه د خپل عادت مطابق زما په خبره راودانګل، دا باسې ګپ وي او په ټک ټک یې وخندل. زه په نزل موسکی شوم او دواړه بینک ته ننوتو. ملازمان ما ته پاڅېدل، ټولو راته سلامونه وکړل. ما محسوس کړل چې ثنا د هغه سړي سره یو اړخ ته زما یعنې د بینک منیجر په انتظار ناسته ده، خو ما اړو توجه ورنه کړه او ناغرضه پرې راتېر شوم. زه خپلې کمرې ته لاړم، کورسۍ کې ډډه شوم. د ثنا عکس مې په مزغو کې تاوېده. د کمرې ور وټکېدو. ما دننه د راتلو اجازت ورکړو. دروازه کلو شو. هغه 50 کلن سړی مخکې او ثنا ورپسې را دننه شول. زما او د ثنا چې په یو بل سترګې ولګېدې نو زه خو بې اختیاره کورسۍ نه پاڅېدم، خو هغې هم یوه شېبه سترګو له رپ نه ورکولو او ورکې خپه نیولې شوه. د سړي په سلام زر په خود شوم. مخې ته پردو کورسو ته مې ورته د ناستې اشاره وکړه. هغوی کېناستل. ما خو د حیا نه سترګې ښکته کړې، خو ثنا زما نه سترګې نه ویستې او حیران حیران یې راته ښکته پورته کتل. زه یوه شېبه په دغه سوچ کې وم چې د ثنا هغه ګلابي رنګ، مستي، خنداګانې او ژوندی زړه څه شو. کاکا بیا زه د خیالونو له قیده آزاد کړم. منیجر صاحب، دا زما کور ودانې ده. زما له خپو نه ځمکه وتښتېده چې 25 کلنه جینۍ او ثنا ته مې وکتل. هغې سترګې ښکته کړې. کله مې ثنا ته او کله یې خاوند ته بیا بیا وکتل. ذهن کې مې بلها سوالونه راوچت شو، خو هغه مې بیا خیالي کړۍ ماتې کړې. منیجر صاحب، زما یوه ښځه بله هم ده او د هغې نه مې له خیره ګڼ بچي هم دي. زما بلها جایداد او بینک بیلنس دی. مشرې ښځې او بچو ته مې خپله برخه ورکړه او 3 میاشتې مخکې مې دا راواده کړې ده، نو غواړم چې دې ته هم خپله برخه ورکړم. ما وی زه څه خدمت وکړم؟ هغه ووی د دې په نوم یو اکاونټ جوړول دي. د مرګ او ژوند هېڅ پته نه لګي. نو ویم چې هغه لا خبره پوره کړې نه وه چې په موبایل یې رنګ راغی. ما نه 2-4 منټو له بهر ته د تلو اجازت وغوښتو. هغه بهر لاړو او زه او ثنا کمره کې یوازې پاتې شو. کله به مو یو بل ته کتل او کله به مو سترګې ښکته کړې. د هغې په مخ مې د اوښکو لړۍ ولیده نو موسکی شوم. ثنا، اوس خو به خوشحاله یې که نه؟ هغې سلګۍ ووهلې. ولې راله په زخمونو
مالګې دوړوي. ما وخندل. په زخمونو مالګې؟ ولې لیونۍ تا خو دا ورځ غوښته او دا د نن درته مېلو هم شوه. وګوره څومره مالداره سړی دی، ستا په نوم اکاونټ جوړوي، خپل موټر یې درته ودرولو، ستا څومره خیال ساتي. زه هم غریو نیولی شوم. هغې هم غریوجن غږ کې وویل بېشکه ماته نن د دنیا هر نعمت حاصل دی، خو زما روح پکې د یو قیدي مارغه په شان دی. ما وجه وپوښتله نو هغې مخ ته لوپټه ونیوله، څو سلګۍ ووهلې. زه ځوانه جینۍ یم نو په کار ده چې د ژوند ملګري مې هم ځوان وي که نه. ما بیا وخندل. عجیبه ښځه خو یې ګورې. اول دې خاوند ځوان و خو بدنصیبه سره هغه وخت مال دولت او موټر نه و، ګاډي او بنګله نه وه، نو تا ترې په خپله خوښه طلاق واخیستو. ولې چې ستا د ملګرو او د خاندان د سیالۍ نه و. خو چې نن در سره ګاډی بنګله او دنیا بلها دولت دی نو خاوند ځوان نه لري. اخر یوه خو به قبلوي که نه. هغې ووې زه بخښنه غواړم، ما معاف کړه، ما تا ته سپک کتلي وو، نن زه سپکه شوم. ما وی اوس هېڅ په لاس نه راځي، که ته ډېره هم جاړې خو توکلې لاړې خولې له واپس نه راځي. تا ته به ما وی صبر کوه او په دې شته شکر وباسه، خو هغې څه ویل غوښتل چې خاوند یې راننوتو. زر یې اوښکې وچې کړې او موضوع مو بدله کړه. په اکاونټ جوړولو بحث شروع شو. ماښام چې ستړی ستومانه کور ته رالم او لږ سا صورت شوم، د ماسخوتن ډوډۍ مې کورودانې سره په شریک وخوړه. خپل ماشوم زوی حسن سره مشغول شوم او بیا د عادت مطابق د ماسخوتن مونځ نه پس بره چت ته وختم او خپل کتابتون ته ننوتم. کورسۍ کې ډډه شوم، یو کتاب مې سر وکتو خو د ثنا یادونو خپله ولققې واخیستم. د تیر وخت یادونه راباندې لکه د سرو مچو راغوټه شو. د پوهنتون وخت مې رایاد شو چې زه او ثنا به هر وخت او هر ساعت یو بل سره نښتې ګرځېدو. د کلاس ځینې جینکې او هلکان به راته خفه کېدل او پسخېدل. کله چې موږ تعلیم مکمل کړو نو ما ثنا پسې رشته ولېږله. د ثنا په خوښه د هغې د کورنۍ خلکو هم زما رشتې ته غاړه کېښوه. څو میاشتې پس مې واده وکړو. د ژوند خوندونه او مزې ورځ په ورځ زیاتېدې، خو کله کله به هغې زما نه داسې مطالبه وکړه چې زما په زړه به یې تېره چاړه راښکله، خو ما به غږ ونه کړو. سرکاري نوکري مې لا نه وه نو پرایویټ کارونه به مې کول. په هغې کې به دومره مزدوري راته میلاوېده چې په ګرانه به مې پکې د کور خرچه چلوله. خو د ثنا خیالونه او خوبونه ډېر اوچت وو. د هغې مطالبې ورځ په ورځ زیاتېدې. د هغې خواهشات د بنګلې، موټر او نوکرانو وو او زما له وسه دغه نه کېدل. د واده 8 میاشتې لا تېرې نه وې چې هغې ما سره په وړه وړه خبره جنګ جګړې او پیغورونه شروع کړل. ما به بیا هم ډېر زغم کولو، ولې چې د هغې مینه زما په رګ رګ کې پرته وه او لا ده. خو هغې هېڅ ته نه کتل، ذره ګزاره یې نه کوله او اخر خبره دې ته جوړه شوه چې ما ته یې صفا وویل که ما له موټر نشي اخیستی نو اجازت راکړه او ما د خپلې نکاح له قیده خلاصه که. که زه شوم او که هغه شوه او هغې خپل ضد پوره کړو او زما نه یې طلاق واخیستو. دغه درد، شرم او خفګان زما مور هم ونه زغملو او د دنیا نه یې سترګې پټې کړې. ولې چې زمونږ په کورنۍ کې چېرته په پیړو پیړو کې هم داسې پیښه نه وه راغلې. زما هم د نومې ښځینه ذات نه کرکه پیدا شوه او د تنهایۍ ښکار شوم. څو میاشتې دې حالت کې تېرې شوې. مشر ورور مې د علاقې مخوریز خلکو سره ډېر راشه درشه ساتل. زما ډیګرۍ او نور کاغذونه یې یوړل. د شمشیر خان په واسطه یې وزیر اعلی سره لیدل کتل وکړل. زما ډیګرۍ یې ورته وښودلې. په 10مه ورځ ما پسې د بینک د نوکرۍ خط راغی او زه په بینک کې منیجر ولګېدم. مشر ورور مې راته خپله خینې وکړه او 2 میاشتې کې دننه مې دویم واده هم وکړو.
نن زما حسن د 4 کالونو دی او په دې 4-5 کاله کې ما د خپلې دویمې کورودانې له خولې داسې مطالبه نه ده اورېدلې چې زما د وس نه بهر وي او زه یې پریشانه کړې یم. زه هغې سره ښه خوشحاله یم او هغه ما سره ښه خوشحاله ده، خو ثنا زما نه پس 5-6 کاله د وروڼو په سوټونو ناسته وه، چا یې هم تپوس نه کولو. اوس 3 میاشتې مخکې واده شوې ده، نو هغه هم د پلار همزولي سړي ته، او دا احساس هغې ته پخپله هم شوی چې واقعي نن ما سره مال جیداد ګاډي بنګله شته، خو د زړه سکون یعنی همزولي خاوند نه لرم. او ما هم ومنله چې د وخت واګي د چا په لاس کې هم نه حسارېږي. وخت ډېر زورور دی، څوک هم خپلې خوښې ته نه پرېږدي. زین کړی اس دی که نن ستا دی، نو سبا زما او بله ورځ د بل.